که څوک دا غواړي چې د هغو سره هغه نعمت چې الله پاک په نازولی دی نور هم زیات سي او د ده سره همیشه پاته سي، د دغه نعمت او د دې احسان څه بې برخې او بې نصیبه نه سي، نو هغو له پکار دغه مسلمان له شکر د الله پرې وباسي. دا د کمزوري سړي کار دی چې یو څوک ورسره احسان وکړي، هغه د هغه احسان هېڅ څرنګه بدله ورنه کړي، نه په خوله باندې او نه په تحفو او په بل څه باندې. او الله پاک د چا ودې بدلې ته نه دی محتاج، خو لیکن په دې باندې الله پاک جل جلاله له موږ تاسو څخه راضي کېږي چې د پروردګار جل جلاله احسان ومنو، شکر یې ادا کړو. شکر ادا کېږي یو په عبادت بدني شکر چې بدن د الله اوامرو ته تسلیم کړي، غاړه د الله اوامرو ته کښېږدي، ښه لمونځ وکړي، تلاوت د قرآن وکړي، ذکر وکړي، صحیح بمعنه مالدار یې حج وکړي، پلان. او بل شکر په زبان دی، په ژبه باندې دی، خوله باید ته الله په شکر باندې استعمال کړي. الله تعالی په دغه باندې راضي کېږي. ولا ان شکرتم لازیدنکم، الله پاک وایي که تاسو شکر وباسئ زه دا نعمت نور در زیاتوم نور. و ان کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن که څوک ناشکري کوي بیا د الله رانیول ډېر سخت دی. ان بطش ربک لشدید. ابو حمید سکری رحمه الله یو بزرگ تیر سوی دی، یو محدث، یو عالم، یو ولی د الله تیر سوی دی. د سکري له دې وجې ویل کېږي چې داسې خوږې خوږې خبرې به یې کولې چې د خبرې به چا اورېدلې هغه به نشه شي. د نشې په شان د ده په خبرو کې خوشحالي، سکون او لذت و خوند پروت، له دې وجې د سکري وایي. ابو حمید سکری رحمه الله دا عادت ولو چې یو څوک مریض شو په دې خپلو همسایګانو، قریبانو، دوستانو کې چې دی به ورلې پوښتنه به ځینې وکړه، یو څو ټیم مابعد یې د دغه سړي څخه دا پوښتنه هم کوله چې قربان صاحبه په علاج معالجه باندې څومره پیسې درڅه ولګېدې؟ هغه به ټوي چې 1000 2000 3000. یو وخت په خپلو ملګرو کې یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې صاحب دا پوښتنه د څه لپاره راسه کوې؟ هغه ورته وایي چې بس په دې کې زما یو پټ راز دی. ورته وایي نه دغه خادم دی، شاګرد دی، چې زه ستا سره د بل چا دپاره م تللی یم، بل چا مریض یې وپوښتنې ته م نه قسم تا د پوښتنګر پلانونه چې دې م کړې ته دا پوښتنه د څه لپاره کوې؟ د مبارک ورته وفرمیلې ول دا چې په یو چا باندې پریشاني راسي او زه په عافیت کې پاته یم، نو زه خامخا ګورم چې ګواکې هغه سړي او زما هېڅ فرق نشته، الله تعالی په ده باندې پریشاني راوستله، مریضي په ده باندې راله، په ده باندې څونه پیسې خرڅ شوي دي، دونه پیسې زه د الله تعالی د رضا لپاره صدقه کړم، خیرات یې کړم، د ځانه ایسته کړم چې پروردګاره دا دې زه شکر ادا کوم چې په ما دا مریضي نه راله، کنې زما او د ده څه فرق شته؟ موږ جوړه ناشکره د خدای، ناجوړه بې صبره د خدای. جوړانو کله هم دا سوچ فکر کړی دی چې ازما نیکه یا همدارنګه هغه بل سپین ږیری یا په کلي کې پلانی سړی چې په تخته باندې پروت دی، ډریپ یو دنه ځینې خېږي بل ورته لګېږي، یا یوه دنه ستن و یو تنه ټچ هغه ته په 80,000 کېږي. لمې دې ته سوچ نه دی کړی چې د الله رب العزت په خوله باندې یو شکر وایو چې عافیت یې مشترک کړی دی. ته ورسه هسپتال ته ورسه په دې بازار او په دې بیابان کې وګرځه. له دې وجې روایتو کې راځي چې په بازار کې مستحبه ده چې سړی لږ وګرځي، د الله مخلوق وویني، چې د هغه سړی وویني چې پښې نه لري، هغه سړی ته وویني هغه مریض دی، هغه سړی ته وویني چې هغه فقیر دی، هغه سړی ته وویني چې هغه خواستولی فقیر دی، غریب دی، چې په خپل حال بیا ته شکر وباسي. په دین کې داسې کوشش کول پکار دي د دین د لحاظه باید در ځان ولوړ ته وګورې، د دنیا له لحاظه در ځان وکښته. موږ د دین د لحاظه در ځان وپلانې ته وریال پلانې مولوي صاحب خو لا موږ ته په دې ټک ټک یعنې په کم ټینګ کې لمونځ راکوئ او ته دونه لمونځ وځنډې، او د دنیا په لحاظ باندې د شامۍ څونه لري. ای نیکبخته. مولانا فیروز الفقار نقشبندي لیکلی دی، یو ځای په میلمستیا کې میلمه شو، ماخستن موږ ټول ویده شو، یو سړی دی شاته یې بالښت کښېښوی، د شپې ناست دی. هسې هم دا څوک چې بدي هغو ته دا ناست سړی خوند نه ورکوي. وایي د شپې بیا زه راکښېنستم یا تهجد د لمانځه لپاره یا د پلان د اوبو د څښلو لپاره چې راکښېنستم داسې لا دغسې هغه سړی ناست دی. وایي غږ مې پر وکړې هغه ویده و. سړی په ناستې ویده دی،
خو خیر ما غږ پر وکړې وای نه اورېدې ویده دې سړی هسې مشهور سهار چې کله سو ما غږ پوښتنه ځینې وکړې چې صاحب د شپې په ناستې ویده بېدېدې ولې نه چې پوره استراحت درته حاصل شوی وایي هغه راته ویل چې مولانا صاحب دا مې 40 او 42 او 45 کال دی چې زما په دې بدن کې یو مریضي ده چې پرېوتلی نه شم مریضي دا مریضي ده چې مې خوړلي هغه چې به زه پرېوځم برته د باقي په شکل باندې د باندې راوځي دا 45 کاله کې زما په فروت باندې خوب نه دی نصیب شوی ته ورسه د هغه چا څه پوښتنه بیا وکړه نو اوس پرېوتل نو چیشتې ستا په نظر کې مې یو شی دي زما په نظر کې مې یو شی دی چې بیا تا ته درک ولی کېږي دا کم باڼه چې پر سترګه باندې دي د دې باڼه سره دا وریځه 2 ورځې دي داسې کېږي دا سترګه ګرده ورځ ونیسي مولانا پیروز الفقار نقشبندي مولانا تقي عثماني صاحب دامت برکات الله علیه لیکلي دي یو سړی اکسیډنټ وکړي چې اکسیډنټ یې وکړي یوې ورځې کار پرې شوی دا ورځې پورته ښکته نه کېدل د ورځې به اوس کوم حیثیت دی کله دې سوچ ورته کړی دي وایي چې کار یې پرې شوی ډاکټرانو د ډېر علاج او د ډېرو مصارف وروسته دې سړی په دې باندې مکلف کړي چې په ورځ کې 50 او 55 ځله راته مینځي دوایي ورسره وه چې هېڅ به ما زیدونو کې ګډ ځو بیا به صحیح ما نه سړی ورته ناست وي بیا سترګه مینځل دا سړی نه د آینده لپاره د کاروبار سو نه بیا آینده لپاره د چا د مجلس سو نه د چا د ناستې سو نه د منظرې سو نه د هېڅ سو موږ چې نن په منظرو باندې ګرځو موږ چې نن داسې په خواهشاتو کې ډوب یو موږ دا د موږ د حقیقت خبرې دا د بل چا په نعمتو باندې دا د بل چا په